کچری چاته هم د زړه اټیک کېدل والا وي نو داسې کم علامات دي چې د هغې علاماتو نه تاسې هم پېژندی شي چې دې انسان ته د زړه اټیک کېدلو والا دی. نو په هغې کې د ټولو نه اول علامات دا وي چې د هغه کومه سینه ده په هغه باندې دومره زیات زور او دومره زیات پریشر راځي چې هغه وایي چې زما سینه ماتېدو والا ده. نو دا کله په نیم منټ پورې وي یا په منټ پورې وي یا دا راځي نو د ټولو نه اول علامات دا دی. دویم علامات دا دی چې د هغه کومه سیله ده دا سیله مکمل په کمیدو طرف ته را روانه شي یا سیله داسې اخلي چې هغه ته پته نه لګېږي چې زما سیله شته دی او که نشته دی. او دریم علامات دا دی چې د هغه کوم زړه دی د دې سره درد راځي یا د هغه چې کوم ګس لاس دی په دې طرف ته درد راځي یا د هغه چې کوم ورمېږ دی دې طرف ته درد راځي یا د هغه چې کومه خوله ده دې طرف ته هم یا در راتلی شي یا د هغه چې کومه مله ده دې طرف ته هم در راتلی شي یا د هغه چې کومه معده ده دې طرف ته هم درد راتلی شي. او څلورم علامات دا دي چې د دې سره هغه ته الټې هم لګېدی شي او زړه هم کچه کېدی شي. خو دا علامات اکثر په زنانو کې زیات وي د نرینه‌و په نسبت باندې او د دې سره سره د هغه چې کوم وجود دی ډېر زیات بې انتها ستړی او ستومانه او کمزورتیا محسوسوي او د دې سره د هغه په وجود باندې یخه خواله هم را شروع شي. نو کچرې دا علامات یو انسان باندې راځي نو په دې دوران کې کچرې تاسو ته سی پی آر زده وي نو تاسو سی پی آر وکړئ او کچرې تاسو ته سی پی آر نه وي زده نو څومره زر چې تاسو دا انسان ایمرجنسي ته رسولی شي عمره د ژوند دپاره دا بهتره ده. او دې ته موږ په پښتو کې د زړه دوره وایو او دې ته ځینې خلک هارت اټیک وایي او موږ ورته په میډیکل کې مایکارډیال انفیکشن وایو. نو کچرې دا معلومات انفارمیټیو وي نو دغه شان معلومات ستاسو د صحت په اړه موږ نه حاصلولو دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره تاسو شیر کولی شئ کچرې ستاسو خوښوي.